تاسو نه یو تپوس کو چې یو سړی دی د هغه دوه دشمنان، یو دشمن یې مړ دی او یو دشمن یې ژوندی دی. ما څه وویل؟ یو دشمن یې مړ دی او یو یې ژوندی. اوس دا سړی که د سړي زوی، یو خدا چې د خر زوی، که دا سړی د سړي زوی وي نو دی به ځي د دې مړ دشمن قبر به په کوتکو وهي او که د ژوندي دشمن پسې به ګرځي د ده د مردارولو کوشش به کوي. په دې خو پوه شو چې بی مړ دشمن پسې څوک نه ګرځي، خدایم خوار نه کړه عقل کوي. د دې ژوندي دشمن علاج به سوچ کې چې دې ظالم سره به زه څه چل کوم. د یزید او د امام حسین جګړه د پاکستان غوندې په کورسای وه او که په دین وه. پاکستان کې خو جګړې د کورسۍ دي کنه، خو تکوش او ټټو ما درات که بله جګړه پکې شته. په 43 کاله کې د پاکستان د لیډرانو او د حکومت جګړه په دې وي چې تکوش او ټټو ما لرات، په بل څه نه. او کني تاسو قمقل خو نه او نه مخکر شوی دی. پوهېږئ هماغه خلک یې چې په دې بالا مړی په سړک باندې ما خو ستا سهار څه لیدلي. پرون تاسو د ډاکټر فدا حسین د دکان مخې ته سړک وګورئ، دغه بورډ ګیم چې دلته لګوله دې ته څومره ګډ شوي وي، څومره ګډ شوي وي. ورشي دا برج صفوئ اوس کنه په لاره څوک تېرېدی شي. یو څو ورځې هلاله مرداري وکړه، زمونږ مخې ته یې مرداري را مرداري واچوله او څه چلو بجټ ختمي. بجټ دی نور دی خوا نشته. هغه ورځ مې یو جلسه کې وې مالک یاره خو اوس ګډې وډې مې خولې نه وځي. دې قوم کې عقل نشته، دا به خدای تباه کوي، دا به خدای نور غل کوي. پرون په بجټ کې در باندې آسماني تندرونه نازل شو. نن در باندې وګوره غوړي کم نرخ ته ورسېده، اوړه کم نرخ ته ورسېده، دالونه کم نرخ ته ورسېده. نن بیا نن در باندې بل قهر نازلو. چابړو والا باندې مجسټریټ راغی او پولیس ورسره دی. نو چې ورسره 200 روپۍ نه وی، چابړو والا د بل نه قرض واغستې وغلی و. نازل در باندې کنه په تاسو د یهودو کار شو. فباؤوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مهین. پرونه زخم به دې جوړ نه یا به سټې، نن به در کې بل سورې وشي، سبا به در کې بل سورې کېږي، بل سبا به در کې بل سورې کېږي، بل سبا به در کې بل. کم قوم کې چې هوش نه و، قوم د قوم خدای تباه. کم قوم کې چې جوش و، قوم تباه شي، غرق شي. د یونس علیه السلام قوم لږ هوش وکړو چې غرقېږو، راټول شئ چې خدای ته رجوع شو. جوش یې پرېښو، هوش یې وکړو. چې هوش یې وکړو الله ته یې زاري وکړه، راغلی عذاب ته واپس لاړو، راغلی عذاب ته واپس لاړو. تاسو د سوډا واټر بوتل یې جوش درکې دی، هوش درکې نشته. کم یو چې درکې راشي لیډرګې بس هغه به ګډېږي. په دې ډب نه چې دا ډبډبی د چا دی، کم مداري دی. نو بیزو میلو په دې پوهېږي چې دا مداري زما د ترور زوی دی؟ نه خبرې کوئ، زه زر بس کوم. بیزو میلو په دې پوهېږي چې دا هغه مداري دی چې زما د ترور زوی دی؟ خو بیزو میلو دا پوهېږي چې بل ډب ډب آواز چا وکړو نو ګډېږي. نو دې قوم ته خو چې د چا ډبډبی په لاس کې او ورته راپاسېده به دا ورته په ګډېږي. که څوک د پیرۍ په جامه کې راووتو، چرړې میرړې په سارو تړلې، چې ګوري صاحب دغسې شیخان میخان به ورسره یې، هغوی به هم شین دغه پسه ته ودرېږه، پسه دغسې شنه ټوټه به وتړي، هغه به یې دغه یي چیلې یي. اوس دا په دې ډب نه دی چې دې د غلو ډب کې څه شته هم که نه. دنیا ورپسې سوات ته تللی وم، سوات ویل دلته یو بزرګ دی، مال راځئ چې ورشو. چې ورلو صاحبه دغسې شیخان یې راوته، مالټې یې راوړې او صاحبه کینوان مینوان. چې ګوره حضرت ډېر لیټ راووت، ما ته وایي چې یاره تاسو خو ډېر وخت تېر کو، خو مالک خدای سره په ټلیفون خبرې کوي. ما ته وایي اوس ته ورشه، دغه زرګونه مریدان په ماشوګګر کې پته ده درته، هغه هم په ټلیفون خدای سره خبرې به کوي. نو کوم قوم چې دومره بې ضمیره وي، هغه ډاکټر صاحب د امام حسین په شهادت څه پوهېږي او شهید څه ته وایي او باره وفات څه ته وایي او محرم څه. والله که په شربوت دي په دې پوهېږي چې بالا ماڼۍ کې وي سي آر او ټلویزیون په اوږه ښیي او د شپې بلو پرنټ چلولو ته کور ته وړي، نو چې زما طرف ته راشي نو دا سومبی زما طرف ته کي او مخه پړ. په دې پوهېږي، په دې ټولو ارامتوبونه دا قوم پوهېږي.
اوس دا ظلم د چا دی په دې ملک کې؟ دا د چا دی؟ نن د قوم نوجوان طبقه د ملا زوی ته بچ نه دی، د پیر زوی ته بچ نه دی، د سید زوی ته بچ نه دی، د میا زوی ته بچ نه دی. قوم د قوم تباہ او برباد. هر بازار وګوره د ډمتوب او د کنجرتوب مرکز. دا چا کړي؟ دا تاسو کړي. دا تاسو پرون فیصله شوې ده چې په دې ملک کې به خزم ډیپټي کمشنران مالوا و بیا به څه خزم پکې مجسټریټان خزه خو ایجوکیشن ډایرکټر هم راوستي و د محکمه تعلیم ایجوکیشن ډایرکټر اوس بیا خزه راوړي. دا لویګری مليان مو ورځي ورته بناسي چې قربان دې شمه خزه ټلیفون ایکسچینج کې جنکای کینولې دي ورسره پریټران لکان ناست 1718 ډایل کا رنگ بزی اوچتای دنه ال تغید کونتر غوندې خلی ور کړی کستا ټلیفون اوچت خبیا چې درته نمبر وای نو د جنې आवाज اوس ما غوندې سړی خو وګونم درانی 30 کیا بند تامل دا وته نو عزیزانو یزید لاړو د امام حسین دشمنو سزا ته ورسېدو. پاک دې چې تر اوسه پورې په پاکستان کې پروت نن ستا ټول ملک غل دی، ټول ملک ستا ټول ملک زناکار دی، ستا ټول ملک شرابي دی. تاسو راشئ چې زه درته وښیم چې د بار ملکونو ته د ایروین لیګي په کومه طریقه اوس لوډ سپیکر دی دا بل جنجال لاندې پروت دی ښځې بیا اوري طریقه درته اوس ویلی شم ځان لمانه تپوس وکړئ چې کومې حربي دي چې دې خلکو هغې دپاره استعمال کړي او بیا یې وړي څوک؟ زه یې وړم غریب سړی وړي، دا سرمایهدار وړي، دا غټایټي وړي، د دې لینکونه دي، د دې تعلقات دي، د دې روابط دي، انګلینډ سره دي، جرمني سره دي، امریکې سره دي، سعودي عرب یو پاک ملک دی هلته هم دا مرداري مطلب شروع کړی. دا قوم دا خو ما درته وایي زه یو داسې قوت لاس کې غواړم چې په دې ملک کې په هر سړک مړي ځوړند مړي او هر سړی تېرېږي او بورډ ورسره لګېدلی چې دې ارامي دا کار کول. ته په ایمان یې ووایه چې ته یې وګورې ړه به دې وبوږنېږي که نه او هغه ګناه ته به بیا ورتېر شي. یو سړي نه لاس غوڅوم لاس چې داسې ویې ګوره پکې دې ځای پورې تړلی هسې هلکه دا ولې وې غلا مې کړې وه لاسونه به دې ورپي که نه ته به غلا له بیا نږدې شي. اوس خو غلې نیولې نه سبا له چې دی وکیل ورته جي دا دفعه بیلېبل ده دا بیلېبل دفعه ده قابل ضمانت ده هغه سبا راوځي د هغې نه زیات توکړي برید ګرځي. تاسو خیال راغی ایس مجرم ته د خپل جرم سزا نشته. ستا په ملک کې بدامني ځکه ده کوم ملکونو کې چې د جرایمو سزا ده ورشه په هغه ملک کې سره زر په لاس کې ګرځوه تا ته خو دې څوک پورته وګوري. ستا ملک کې قانون چېرته دی؟ قانون چېرته؟ سزا چېرته؟ ښځه چانه وتښتوه سزا نشته، لور چانه وتښتوه سزا نشته، زوی چانه وتښتوه سزا نشته، سړی وتښتوه سزا نشته، موټر وتښتوه سزا نشته. بارګیننګ لګېدلی دی صاحب دومره راوړه بیا سړی بوځه دومره راوړه بیا دا ستاسو ملک دې دپاره سم تاسو دې حکومت خلک چې راشي تاسې ورته زمبی زمبی کېږي دا کوي په ټوغه کې ووه د غوړو ټیم 400 نه خدای دې په 400 دا چې چا په 400 کړی دی هم ستا د ملک وزیر دی. اوس بجلیګر ملا به کم غم جاړي نشترحال وجاړي که فوجي فاونډیشن وجاړي که شمه غوړي وجاړي که شمه سنیما وجاړي. شمه سنیما خو د معبد خان صاحب جومات ته هغې له خو څوک نږدې نه شي ورتلی خو جومات دی. بیا والله په دې سنیماګانو کې به سپي ګرځېدی که دا د اوس قوم نه ورتلی ټیک شو که دا د سوټمارې زامن نه ورتلی دا د سوټمارې زامن نه ورتلی نو په دې سنیماګانو کې به سپي ګرځېدی که دا د سوټمارې زامن نه ورتلی نو د دې سنیماګانو ټیکټونه به په بلیک باندې ولې خرڅېدی. ځوان هلک به ما نه په بیلیټ کې ننوځي چې زه دې بیتي کوم او که نه ځوان هلک به ما نه په ویډیو ګیم کې ننوځي ځوان هلک به ما نه په میوزک سنټر کې ننوځي. خو پانی بھی پلیت تھے مردہ بھی کافر. بھئی یہ مردے کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ یہ پانی تو ٹھیک نہیں تھا انہیں پلیت تھا. اگر پانی پلیت تھا تو مردہ بھی کافر ہے بلا تھا نو پانی بھی پلیت اور مردہ بھی کافر. گناہ دے قوم دا ټول قوم تړونو کی
او اتفاق وکړي چې بایکاټ ته نه بزو دې ځای ته. ته وګوره چې د دې مالدارو او سرمایهدارو کورونه ورانېږي که نه ورانېږي. ستا مورې په سوټو وګټي ته بایسکوپ له یوسې، مور دې پردی جامې ووینځي ته پې سینما وګورې. تاسو له شرم نه درځي؟ بیا روزګار وګوره، ایم اے او بی اے او ایم اے سی کړې ده، ایم اے سی هغه ته جونیئر کلرکي نه میلاوي. اوس ماښام هم یو هلک راغی وایي جي منسټر راته لیکلي دي خو چې هغه سیکرټري صاحب ته وایي منسټر لیکلي، منسټرانې لیکي ایشو پلیز ریکومینډډ پلیز وایي پلیز پلیز دا ټکی زده کړئ د وزیرانو ته یې وایي ښه او خولې م تڼاکې شه دا ستاسو د لاسه شوي پلیز ریکومینډډ. نو ما ته راشي چې دې وزیر لیکلي دي خو چې ته ډایرکټر ته وایي مال داسې چلو که چې وزیر بوزه په مور دې سور که او ګرځوی ته اوس په ما ټیپر خرڅې خدای دې کور رانکړه چې وزیر کړي دي خو څه ورته وایم ما ته داسې غوندې وایي ته بجلیګر ملا ته چل ښه د ګډې زویه ما ته چل او چې د وزیر لیکلي زه ډایرکټر ته ستا کار وشي نو ته به ما ته هلکه کار دې او چې وزیر صاحب لیکلي زما په تاسو احسان شي ما له په سپین کاغذ لیکلي راوړه د وزیرانو په لیکلو زه توکاڼې م نه توکم پلیز ریکومینډډ سټرانګلی ریکومینډډ. چې هغه افسر ته یوسي هغه هلته لړکي ته یې ولیکي فایل یو بنګړو بار پروت وه ښځه ورته ناسته وه یو سپۍ والا لته ورکړه وی ترورې دا څه دي وی بچیه که یو لته دې بله ورکړه هېڅ هم نشته. اوس تماشه کوی ملک داسې داسې کېږي د پاکستان بیړی داسې په ګرداب کې داسې داسې به کېږي خو چې سهار را پاسئ او د تیراوالې ښځې خبره به یې زوی ته ورکو چې زوی ته ورکو منډې په بازار کې والی چې تورا کاټوخه بچای مې و چنجان ګانای مې لوس کې ویر کړی و رو په سیر روان و خو چې ورستو مې وکاته های مې پر کور لکه د بېنظیرې په حکومت کې چې شل میاشتې تېرې دي چې سهار را پاسېدو های پر کور داسې به ګورئ چې د شپې سملی چې سهار را پاسي های مې پر کور وي یو جنډه به پاتې شي بله به کوزه شي. اوس دوه دوه لګېدلي دي که نه یو به پاتې شي بله به کوزه خبره واورئ کولو والا صرف نن ته وایې په پېښور کې لګیا یې شیعه داسې دي شیعه داسې دي شیعه داسې دي شیعه داسې دي ته ورشه د ایران شیعه وګوره تاسو له شرم پکار دی پاکستانیان تھرو آؤٹ پاکستان ته شرم او لعنت ورشه په ایران کې د سلو کالو په بوډا باندې ټول قوم متفق شو ټول قوم او هغه انقلاب په ایران کې راوستو هغه انقلاب چې په دنیا کې مثال نشته هغه ایرانی ښځې چې یورپ یې شرمولو ورشه نن د ایران ښځه ته بربنډه وګوره ستا په دې یونیورسټۍ کې دي ته ایرانی جنکۍ وګوره سر نه تر خپو پورې په جلباب کې پټي او ستا جنکۍ هم وګوره په دغه ځای کې روانې څنګه او دا لونډان ورته ناست دي دننه ورشئ هغه هم وګورئ تاسو له د هغې نه هم غیرت نه درځي. زمونږ د دې بالا ماڼۍ یو ډاکټر دی په ډیپوټیشن باندې تللی و ایران ته د نیانو په دکان کې سرکاري آرډر لګېدلی دی چې کوم نئی ګیره کله کړه لاس ته غوڅ کړئ نئی به ګیره نه کړئ که څوک کړئ پخپله به یې کړئ صدر به بې ګیرې نه وزیر اعظم به بې ګیرې نه وزیران به بې ګیرې نه صدر او وزیر اعظم به د جمعې خطبه ورکوي زمونږ صدر هم وګوره او وزیر اعظم هم وګوره هر اکمال کړي شرم پکار څه حیا پکار نن ستا ملک د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو دی ټول ملک ورولی د ورکوټو کنجرتوب ډیپوان جوړ کړي دي او لوی د لویو د کنجرتوب ډیپوان جوړ کړي دي. نشترحال عبدالرب نشتر خو ډېر نیک سړی و د هغه نامه په ډمتوب خانه باندې ایښې ده ورشئ حسن ګړی سره وګورئ چې کوم هغه فوجي فاونډیشن جوړ دی په هغې کې څه حالي ما له ټلیفون کوئ جی هلته ډېر خراب کار دی زه څه وکړم چې خراب کار دی چا چاته ګډېدي هغه پسې ځه که نه زه خو نه الیکشن ته ولاړ یم نه ووټ د دې قوم علم نه د دې قوم مشري کوم یو د جمعې مونځ دی هغه هم تیار یم پرېښودو ته ورته تاسو خیال راغی دا قوم زه هغه مشري د دې ملک کول غواړم هغه مشري چې د پاکستان فل پاور زما په لاس کې راشي زه به بیا هغه خلک پرېږدم ژوندي
कि हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। स्तादे 9000 और 10,000 जीरे बस मकई और माल दे दरे मरलो कोर नहीं तो खज़ मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम। तो खुदा कसम چې زه د دوی نه سرمنې وباسم او غریبانو ته ورواغلم. بیا هغه جایداد والا به هم پرېږدم چې د چا جایداد د ډمتوب ډیپو وي او د کنجرتوب ډیپو وي. نن جایداد والا ته یو غریب سړی راغی چې جي چابړی پکې لګوم هغه له په کرایي نه ورکوي، او میوزیک سنټر والا راغی چې زه به پکې دننه مور ګډوم هغه له ورکوي په کرایي. بیا هغه میوزیک سنټر والا چې ونیوی شي په بلو پرنټ چلولو باندې بیا زمونږ د علاقې معززین ورځي او شپارسې کوي او اخلاصوي. داسې ده که نه ده؟ جی سم پکې نو اسې هلکان ناست وو. د هلکانو د مور سره خبرې کولې که د ښځې سره یې کولې؟ عزیزانو ته یزید جاړي شیګانو د خدای کور وران کړي. یزید سکینه دنه بیرده ملای نه چاړه والې برت داسې ځان ووهئ چې سمبېښه مو یزید ظالم مړ شو. د امام حسین او د یزید جګړه په څه وه؟ په قرآن وه، په دین وه. امام حسین وی چې یزیده زه ستا په لاس بیعت ځکه نه کوم چې ته د هغه قانون خلاف یې چې کوم قانون زما په نیکه نازل شوی چې هغه قرآن، نو زه سر به خپل پرې کم خو ستا په لاس به بیعت ونه کړم. نو امام حسین جګړه د قرآن دپاره کړې وکړه، جګړه یې وکړه، ځان یې پې قربان که، لیکن د یزید په لاس کې نه خو. یزید مړ شو، امام حسین جنت ته لاړو. هغه یو بزرګ وایي چې ان فی الجنة نهرا من لبن، ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن، ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن. په جنت کې یو نهر دی د پیو چاله لعلی وحسین وحسن، د علی او د حسن او د حسین دپاره. سیدا شباب اهل الجنه، امام حسن او حسین د جنتیانو د زلمو سرداران دي. بی بی فاطمه د حسنینو مور ده. فتم عربي لغت پوهېږئ څه ته وایي؟ فتم طالب درته راکې نه ښکاري. وایه لکه فتم څه ته وایي؟ ځواني مرګ شي. فتم په عربي لغت کې مور چې بچی د پیو نه منې کوي دې ته فتم وایي. څه ورته وایي؟ فتم. دا لوی لوی خولې وخوځوئ، پر خوله وخوځوه خدای دې غر که په دا غټه تنه. فتم هغې ته څه وایي؟ فتم. مور چې بچی د تینه پرې کوي دې ته فتم وایي. رکاول بی بی فاطمه باندې نامه پیغمبر فاطمه او ځکه ایښې وه چې دا به د پلار امت د جهنم د تلو نه روکاوئ. تاسو خیال ده؟ نو هغه بی بی فاطمه الله بدبخت قومه، بدبخت قومه او ظالم قومه. بی بی فاطمه د سطر دا عالم و د سطر چې وفات کېده وصیت یې چې خبردار چې زما جنازه ګوره د ورځې اوچته نه کوئ، زما جنازه به د شپې اوچتوئ او بیا به زما په جنازه د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې به پې واچوئ. ولې بیبي؟ وی هسې نه چې زما بدن پورې لګېدلې د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. د بیبي فاطمې د سطر دا عالم د خپلو ښځو ته ووایئ چې کورونو ته لاړ شئ چې بیبي فاطمه د حسنینو مور چې په محرم کې شهیدان شوي وو د هغې د سطر خو دا عالم و. ښځې دا تا سال جوړ کړی دی، لورې دا تا سال جوړ کړی دی. تاسو خو تباه یې. په خدای قسم چې د چا ښځه بربنډه ګرځي، کاجي دیم کور یې وران دی، که منځګزار دیم د هغه پلار یې بیړي تباه ده. منځونه کوم ځای؟ تاسو ما ته وګورئ، څوک چې منځونه در کې کوي لاس اوچت کړي، پوره اوچت کړي، پوره ټول منځګزار. دې خوا وګورئ، تا خو هلکه ما پسې مونځ کوې د جمعې. د تکبیر تحریمه ته تحریمه ولې وایي؟ دا جواب وکړئ. اوس لاړې د کارغه غوندې کوس پاس شوې په شرف الدین استاد جومات کې، نو څه چل پوه نه شو. رحمان بابا په یو کنده کې پروت و،
څوک ولا راغی داسې وخوځول. پخوا به سړی چې سم لاسونه یو لاس به داسې سر لاندې کو یو به په دې سترګو کېښو نو اوده به شو. څوک ورته راغی داسې وخوځول چې ویې خوځولو نو ورته ویل څه کې دلته پروت دی ورته وایي چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما. د عاشق سړي واګي خو د معشوقې په لاس کې نو خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما. دلته هم خبر نه یم چې د کم ځای نه راوستم او دې ځای نه هم پته نه لګي چې کم طرف ته به مې استی. زما مثال وې داسې دی لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه. ړوند د بل په اوږه لاس ایښی او روان نو ړوند ته څه پته لګي چې په چړۍ مې خېږدي او که په اوترۍ مې کوزوي. مونږ داسې زمونږ منځونه داسې لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه. تاسو وړاندې امام وی والا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تاسو ورپسې وایئ آمین. په دې پوه شو چې د امین تا ولې ووایي د دې لفظ امین څه معنا دا تحیاتو چې ته وایې دا څه. تېره جمعه کې مې وویل زمونږ منځونه چې دي د تیراوالو منځ دی. تیراوالو منځ پېژنئ؟ زه خپله افریدی یم که تیراوال درکې خفه کېږئ مه خو یی داسې که نه تیراوالو منځ داسې الحمدلله رب العالمین نه رحمان نه رحیم نه رحمان نه رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تاسو په ځواب اومین مونږه پرېدا چې بګت اومین. ما خپل کلی کې یو بوډا نه تاسو کومه دا مونږ د الکتریک چې مونږ خراب ما خراب خبره نه ده لګي د الفاظ ټیک چې وورا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. کینی اوس درکې او را پاسون تاسو درکې تاسو ټول داسې د مونږ الفاظ نه درځي. بیا درکې د کرۍ ټټوان خوشي شوي دي کم خلک چې ستاسو د منځونو اصلاح کوي منځونه درکې صحیح کوي هغې خلکو ته وایي دا د امریکې ایجنټان دي دوی له د امریکې نه پیسې راځي. ما وی که ما له امریکا پیسې راولیږي چې مولانا صاحب ته د اسلام منځونه خلکو له صحیح کا زه خو به د صدر بوش شکریه ادا کوم. د پوډرو د شرابو او د جوای پیسې ستا په لنګر کې په لنګر پخېږي هغه پاک شو. زه چې خپله روټۍ خورم او د خلکو ته د دین اصلاح کوم ما له د امریکې پیسې راځي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې یو قوم د قوم داسې وي چې هغې کې منځګزاره طبقه هغه دومره هم نه پوهېږي چې زه الله اکبر وایم دې ته تکبیر تحریمه ولې وایي. یو خبره ما چرته کړې وه پخوا چې ابراهیم علیه السلام چې قرباني وکړه نو د هغه ګډورې غوښې چا وخوړه د لندن او د امریکې نه خطونه راغله چې هغه غوښې چا و مونږ خو غرق شو کیسټ کې اورو پوهېږو نه چې هغه غوښې چا و. کوړي کې مفتی فرید صاحب دی الله ژوندی لري هغه نه پوښتنې چې ډېرې شوي دي نو هغه ورته ویل هغه غوښې بجلیګر ملا و تاسو په غضب زه واړولم دې خطونه راځي چې هغه غوښې چا وخوړه نو د غوښو غم و در سره او دا غم نشته چې دې ته تکبیر تحریمه ولې وایي. بیا په دې فلسفه دې ځان نه دی پوه کړی چې زه په منځ کې ودرېږم او الله اکبر کوم دا لاسونه ولې تړم دا ولې ځکه چې د خدای خو په هر شي کې یو خاص کاریګري په هر شي کې یو خاص راز والله العظیم چې په دې کې هم د خدای راز دی چې ما ته وایي چې لاسونه به تړې نو ما ته به ودرېږي تړې به د دې راز څه دی د دې راز دا دی چې البسا مشکین زلف یار ما البسا
بسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما وی زماد یار زلف خود مشکو دا عنبرو پشان دی زماد یار زلف خود مشکو دا عنبرو پشان دی لیکن چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما لیکن زخو غلم نو ما دا پارا بدا زلف زنجیرونا جوڑ شی زب پاغی زنجیرونا تغلی خدای تا پیش دیکھ فلسفہ داد چے پروردگارا سکارونا چے پا دنیا کے پا ما حلالو خدای غٹول میں پزان حرام کرو تاتاو درے دما دیتا تکبیر تحریمہ ولی سکو ہر میں خبر حلال میں حرام میں خوراک حلال و حرام میں الیک سلیک حلال و حرام میں بلخواکتا حلال و حرام میں تاتاو اس ادرے دم در تسنگا ات کڑائی میں پخپلا زان توا چولے زان میں پات کڑو کے بند کو مجرم درتا ادرے دما مجرم نو دسی بنو دلی دسی بنو دلی کلا پا یوک پا کلا تا گورا دے بیمات کے تماشے کوا ہے ما کڑی دا خودلی وڑو کیا لوشوئے کلا بس پیگما کے گوتی ہوئی کلا بس چل کی کلا مجسٹریٹ تا دی چی پیشی وستا سو خوڑی رشی شوین دی کنا مجسٹریٹ تا چی ورنو زیدہ سی چل کے دسی بوخی اسا مجسٹریٹ سی خستا گوندی والا غرگوٹ ہے نا استی کنا ساسمان نخو نہیں را پریدا الکا مجسٹریٹ ہم پریدی دا لنڈ تاناوں گو رہی دا غزے چی مرزا سیب دی وغواری چی ورنو زی سوار السلام علیکم دی آغداس شر کری کری جی تاسو جواب کرے دا سنگو خود بالا مانے پڑانگان لیدے لیدے کنا میں لیدے لیدے تاسو جی جواب کرے ہاں کیوں ناشتا ولاڑی یہی کنی ہوئی نتچے دا تانے مرزا تا یا یو تانے دار تا یا یو مجسٹریٹ تا پا کلنکارای نشود رہ دے نا دا کائنات مالک تا چتا ولاڑی نوالتا چی کلنکاری کی التا خوبہ سے ولاڑی چے پروردگارا ات کڑائی میزان توا چولی ارسمی پزان حرام کو مجرم در تا ولاڑی ما اور سوے سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہ پدی سبحانک اللہم زانتا یہ اٹھے دا سبحانک اللہم پا اصل کیوں سبحانک یا اللہ اصل کس سنگو سبحانک مارا ماتا گولا دی اخپل پیسو پسی چی کیسٹ خرچ تزوانی ماتا گورا داز دا کپا دی تندر پریوزا دی کیسٹو مارا دیکھو دنیا تباہ سبحانک اللہم پا اصل کس سنگو سبحانک یا اللہ اس قانون دا عربی دا دے چی یہ لرکے نداغے پا بدل کے باخر کی میم روڑی خواہ میم با شد والا روڑی کہ قرآن چاویلی نو زوار زیر پیر غرندوے وقف شد مد دا طول پا قرآن کشتا کر یہ چی لرکے نداغے پا بدل کی با میم روڑی خواہ میم با شد والا روڑی اس گورا دا سبحانک اللہم کی چی اصل کی یا اللہ سبحانک یا اللہ نو یہ لرکڑا چی یہ لرکڑا نو سبحانک اللہم کلا ہم دغا ہم کی میم دائی دئیے پا بدل کے روڑے ترجمہ سے شوا ترجمہ دا شوا چاولی دا ماناوا چی سودری دم درتا یا اللہ مجرم سبحانک یا اللہ پاکی دا تا لرا اے خدایا بدم رمانا ہے اس چی یہ دی لرکڑا آخر کی دی میم روڑو اسے سے ترجمہ شوا اسے دا شوا چی سبحانک اللہم پاکی دا تعالی را اید طول صفتنو مالک خدایا نا یہ چی وخوان دے دیرو کہ یہ چی لرش وخوان دے دیر ٹھیک شو پاکی دا تعالی را اید طول صفتنو مالک خدایا یعنی دا میم چی دے دا مستجمع دے طول صفاتو دا پروردگار عالم طول صفات
نو د میم پسې زمونږ یو استاد محترم یو 2 شعر ویلي چې د میم خو څه لوی کمالو د ټولو صفتونو مالک خدای. نو د میم که خیالو کې داسې سترګه ده او لاندې خپه ده، نو وایي میمه د خپې نه د قربان شما، میمه د خپې نه د قربان شم، مالا د آسان کړه د جانان سخت منزلونه. زه به د یار په ټولو صفتونو را جمع کولو پسې چرته ګرځېدم، میمه ستا خپې نه قربان شم چې ته رالې زما د یار ټول صفتونه دې زما په ډکې راوړي. بیا د میم سترګه ده که دې خیال کړي، وایي میمه د سترګې د لوګی شمه، میمه د سترګې د لوګی شمه، ما در کی اولید د جانان ټول صفتونه. مجرم مدري سبحانك اللهم. بیا ورپسې وی الحمدلله رب العالمین. الحمد لفظ حمد اوس ته څه پوهې چې لفظ حمد څه ته وایي؟ په عربي کې د چا صفت کولو دپاره د لفظ حمد نه اوچت لفظ بل نشته. اوس دا دومره اوچت صفت الله د خپل ځان دپاره ولې غوره کړ؟ که خیال وکړي همیشه دپاره صفت د حسن کېږي. د څه شي کېږي؟ حسن څه ته وایي؟ نه سم ووایه، ټول ووایه چې کم کم ځای ښایسته وي. واه هغه تم ښایست وایي چې کومې سترګې په رنجو جوړې شي، هغې تم ښایست وایي چې کوم خال د رنګ والی شوي، هغې تم ښایست وایي چې کومه سرخي د رنګ لګېدلي، هغې ته ښایست وایي. لبې لالې خطو مشکین بتا راز ور حسن است، لبې لالې خطو مشکین بتا راز ور حسن است، بنازم دلبری خود را که حسنش ای و آدارد. وی د دنیا د معشوقو حسن د رامداس بازار د سرخی لګېدلی، په نوکونو یې پالش د رامداس د هغه بلا پیټي لګولی، یا دومره غوندې چې ټیک شو یا د مینه بازار. اوس زه ناس په کومې معشوقې کوم؟ وی بنازم دلبری خود را که حسنش ای و آدارد. وی زه په هغه معشوقې ناز کوم چې د دنیا او د آخرت حسن دواړه لري. څوک دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه. د هغه غوندې حسین جمیل به څوک پیدا شي؟ قرآن کې وګوره، هغه مخ دی چې په کوم مخ خدای قسم خوري، چا بلا څنګه مخ وي؟ کوم مخ چې په خدای قسم خوري. والضحى والليل اذا سجى ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى بشعر النبي. والضحى قسم دی زما د ښکلي مخ خاوند ستا په دې ښکلي مخ باندې. والليل اذا سجى او قسم دی زما ستا په دې تورو زلفو چې په اوږو یې خورې کړي او تیاره جوړه کړي. هم څه مخ هغه دی. نن دې پلیتو مخونو موږ نه څه جوړ کړي؟ تاسو په ایمان ووایئ چې په دې حکومت کې وګورئ د دې وزیرانو د دوانو مخ شته. ای تاسو خدای ټول ځواني مرګان ټول ورته ټوکرای کېږئ که نه؟ د چا پوزې پیتي دي او د چا سپېږمې ارتي دي او خو د چا غوږ بونډی دی، د دوانو مخ پکې نشته. نواز شریف ته وګوره خریټې به کېږي، هغه لا څه بله بلا ده. تاسو خیال دوانو زما څه کار دی چې زه به تا ته زمبی کېږم او ستا لاس ته به زه مبارک وایم؟ کوم لاس چې شپه ورځ په پلیتو کې مبتلا وي هغه لاس ته به زه مبارک وایم؟ تاسو وایي د هغه ملک حکومت به زه دړنه ومنم چې په کوم ملک کې تر اوسه پورې د پیرنګي قانون لږ غیرت خو پیدا کړي. دې وزیرانو ته ورشئ چې کور عمران چې دا د سیمې کې دی ډایرکټر خو یې نه ماني،
ته خو پرون زما کوڅې ته راغلی وې او راته په کټ ناستې چې زه به یو ممبر دی زمونږ د دې وطن شاډن ته تللی و. نو شاډن کې خو دغه دي که نه ټول دا بزرګان نو هغه وایي چې اوهو ازمکه کې اوسېږئ مخ خیر پیر دی شاډن ډوب دی ځمکه کې دی ازمکه کې اوسېږئ مخ خیر پیر دی. اوهو تاسو ما کامیاب کوم تاسو رنگ ته سور ټیپر په شان سور وکړم سور ټیپر په شان او سور ټیپر نه سور ملی په شان سور وکړم ما کامیاب دیکھو ګور کامیاب شو نه څوک ټیپر نه ملای کړ اوس چې زه څوک ګورم زه ورته چې روله رنګ خو دې مغزې خړ دی مخ خیر پیر دی نه ټول عمر دا قوم په دې دوکه شوی ټول 43 کالو شو چې دا قوم د سړي بچی او دې سرمایه‌دارو په دې دروغو وعدو باندې دوکه. نو تاسو د خدای سره پرېښوه او د بنده سره م واغسته چې که دی وشو نو به زمانه د سرو مولی جوړی. نو هغه وشو وزیرم شو دوران تیرم شو او تا نه مولی جوړ نه شو مغه د منګک رور وې خاورې کنه او خاورې دې په مغه شی یې کنه او در نه راتلو په وخت کې درته څه ویل مان پام کوه ما به دې ملګرو ته خبردار که دې دا ووایې چې زه به دا وکړم زه به سړک جوړ کړم زه به ویاړی زه به ټیوبیل وباسم زه به دا وکړم زه به دا وکړم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده څه شی ده دا د خدای دعوه ده زه به دا وکړم دا زه ټکی صرف د خدای سره ښایي بنده به څه یو زه به څه پرون تا ته ویلي شوي وو که نه چې د ډاکټر فدا حسین سرک به زټ ډاکټر صاحب هم پکې تلاوت کړی څه شو څه شو چې دیم لږ برابر دم پکې ویلي چې اولیا راغله اونی اوس دوه ټوپونه پاکندو کې زه به دا ته څه شې ته څه یې ما د خلک وایي شمع غوړېږي ما زه د شمع سنیما غم وکړم که د شمع غوړو غم او ख़ज़ा एक औरत थी उसकी बच्ची मर गई थी उससे पहले उसकी मां मर गई थी बाप मर गया था भाई मर गया था ये तो वो बच्ची के ऊपर वो रो रही थी जब रो रही थी तो वो कहती है अपनी जुबान में या इस बिल्डिंग के पीछे एक मोहल्ला है हम यहां गए इस मोहल्ले के तो वो औरत कहती है कि बचड़ी में किस किस नू रोवा दा गंदू न दफे का बचड़ी में किस किस नू रोवा मां नू रोवा के प्यो नू रोवा के पिरावा नू रोवा के बचड़ी तनू रोवा लटके याद की बचड़ी में किस किस नू रोवा मां नू रोवा के प्यो नू रोवा के पिरावा नू रोवा के बचड़ी तनू रोवा